عنقای ومرغوه لو وقع على الجبل لرفع الجمل. د دې هډوکي چې پیدا کړي چېرته طالبانو ورونو او د هغې ډي ان اي وي پکې، نو ته یې وګوره طالبانو چې دا مرغه به بېرته دوی دنیا ته راعود کړي، بېرته هغه نسل به بېرته تفسیر کړي. دنیا دومره په علمي بحثونو باندې روانه ده طالبانو، داسې نادر نادر تحقیقونه انسان حیوانات کوي. د بوټي څه دي طالبانو، دا واړه واړه بوټي، اوس یو بوټی د دشته کې ښه په اوبه ورنه رسېږي، هغه کوي مقاومت کوي. نو دوی غواړي چې هغې کې هغه راز پیدا کړي، هغه ماده پکې پیدا کړي چې هغه د اوبو په مقابل کې مقاومت کولی شي. اکثره په دې دشتو کې چې کوم هغه دي بوټي دا غیر مثمر دي، نو هماغه ماده راخلي طالبانو مثمرو ته یې وراچي چې راتلونکي کې که اوبه بوټي کم وخوري چې هغه علیل یا هغه ماده دلته دغه بوټو ته راخلي. انسانان دلته په تحقیقونو روان دي، زیادتونه کوي، تفسیرونه کوي، انسانانو ته نفع رسوي. او دما او دیتا مولي صاحب محترم په دې خوا به دی چې دما کافیه باندې شرح نه درته تفریز کړي، ضرورت هېڅ شی ما ته هېڅ ضرورت نه ښکارېږي، بیخي عباس بلم طالبانو په دې ولې سړي تېروي. پرون یو محصل راغلی و د یو ولایت نه، ما ملګرو راته ویلي وي دا خو دا لسم وار ده چې راغی، خیر د لږ وخت راکړه سپي ور ووتلم، ما ته ویلې ګوره طالبانو محصل ته ګوره وي ښه خانان خلک یو خو بیخي لیونی سوی یم وایي وي دا ډېر وخت کېږي د اسلام کتابونه مې کتل او د تا درسونه مې واورېدل، وي دا راز مې کشف کړ چې د اسلام او د کفر چې جنګ د یوازینی شی مسلمان سره چې نسته ده هغه د تیارې ضد شی ده. وي دا جوړوم داسې په جذبه باندې سو ما ته ویلي، وي دا جوړوم ولاکې پرې قسم په الله وي جوړوم یې، خو ته ما سره وایي دا ځواني وکړه چې چېرته مې ولیږه چې چېرته دا شیان جوړېږي چې زه هغوی نه درس وایم زه یې جوړوم. نه محصلو د پوهنتون طالبانو جذبه ورغلې وله، وي ما چې د تاریخ هم وکتل په زمیني جنګ کې خو دوی موږ سره نسي رسېدلی، یو شی چې دوی سره تیاره ده موږ سره یې ضد نه سره بس دا وي چې جوړ نه کړم زه بیخي انسان یم او داسې په ضرابو سوی ما ته جای راوښی چې زه د دې باندې کار په طالبانو دا د دې دلیل دی چې امیدونه څنګه سي. وي کورنۍ مې راته وایي خانان یو هغوی راته وایي چې طب وایه مین سي نه زه طب دومره ډېر ډاکټران دي خپل کار وکړي، داسې یو څوک نسته چې دا شی جوړ کړي، زه به دې شي لپاره کار د طالبانو امیدونه را ژوندي سوي انشاءالله، خو چې داسې نه دي چې نه لاړ شئ هلته نورو سره کښېنئ بېرته در باندې مړه کړي، دا ډېره مهمه ده، بېرته مو امیدونه مړه نه شي. اوس طالبانو اووه طبقې الله پیدا کړي، څنګه اووه طبقې؟ دا اووه طبقې باید ته په نن معاصر عصر کې څېړنې وکړي که نه چې هواوې طبقې طبقې دي طالبانو ورونو. نو سړی په دې باندې اوس تیاره څه ده طالبانو چې پورته فضا ته ځي نو دا مکمله دلته اکسیجن نه ډکوي، هلته په فضا کې اکسیجن نشته طالبانو دي تیاره داسې ډکوي که نه مخکې چې جګېږي غټ پایپونه ور اچولي وي او له اکسیجن نه یې ډکه کړي، هلته پورته بیا په فضا کې څوک نشته ده، اکسیجن نشته ده، نو دا یوه طبقه سوه بله طبقه سوه هوا بیا بله طبقه ده بیا بله طبقه ده، په دې باندې علما علمي بحثونه علم چې نه وي طالبانو ورونو تاسې اوس ورته ګورئ. زه تاسې په یوه خبر پوه کوم طالبانو ورونو، هلته دوه خبرې دي، یوه خبر دا د طالبانو یو اوبه د مځکې په سطحه باندې اوبه دي دې ته مایل سطحیه وایي، یو اوبه طالبانو مایل جوفیه دي چې د اوبو په منځ کې کومې اوبه دي، مځکې په منځ کې اوبه دي، دا د مځکې په سر باندې اوبه دا خو تاسې ټول وینئ، بحرونه دي، سیندونه دي، کاریزونه دي، چینې دي، تاسې ما سره دلته لږ طالبانو تام سئ چې لږ په خبر باندې ځان پوه کړو. طالبانو ورونو مځکه څه ده د مځکې لاندې دومره لوی لوی خزانونه دي د اوبو که نه ټانکۍ دي خزانونه دي، لکه مثلا دا ټول دا طالبانو له اوبو نه ډک دي. داسې ما خبر واورئ طالبانو ورونو، دا د چینو اوبه د کاریزونو اوبه یو خو طالبانو دغه د سیندونو اوبه دي، دا د سیندونو اکثره اوبه طالبانو سرچینه له غرونو وي، خو دا تاسې وطن کې کاریزونه شته که نه چینې شته ده، د چینو د کاریزونو اوبه له کومه کي دا طالبانو مځکه کې لاندې څوک دي خزانونه دي، دا خزانونه کله چې ډک سي طالبانو اوبه یې ډکې سي خو دومره واړه خو نه دي، ډېر غټ غټ خزانونه دي طالبانو، دا کله چې ډک سي نو چې ډک سول طالبانو تاسې خو خپلو کورو کې ټانکۍ لیدلې که نه دا چې ډکه سي وجې کې اوبه تویېږي، نو د اصل کې طالبانو دا د مځکې خزانونه چې د مځکې بیخ کې دي دا ډک سي نو یو وجې کې طالبانو بس ځان ته اوبه تېر نه وځي هلته چینه جوړه سي، موږ تاسې وایي چینه ده او کاریز ده، نو دا طالبانو اصل کې د خزان چې ډک سي څوک ځي، دا اوس افغانستان کې دا چینې او کاریزونه وچ سول که سته اکثره ولې وچ سول؟ وچېدو علت یې دا د طالبانو ورونو مثلا دا خزان د طالبانو ورونو غټ، بیا وروسته خبر درته کوم چې د دې خزان مممد څوک ده، دا اوبه چې پکې راډېرېږي له کومه خوا ډېرېږي، تاسې فکر کوئ تنا باران د طالبانو زه خبر پوی کوم، نو د دې کې طالبانو ته یې فرض کړه مثلا باران وسو د باران اوبه بېرته چا ته راځي؟ یې خزان ته راځي، له یوه طرفه ورته راځي، د خزان بېرته ډک سو، نو چې خزان ډک سو طالبانو هلته اوبه وځي که نه؟ هماغه چینه ترې جوړېږي، کاریز ترې نه جوړ سي، ها دا خو صحیح ده، خو دا اوبه له کومه کېږي؟ دا اوبه نو اوس کاریزونه ولې وچ سول؟ اوس کاریزونه ځکه وچ سول همده د دې ته تا 200 دانې برمې لګولي دي، دا اوبه ته له کومه کوې؟ دا ټولې اوبه چې ته دا اوس اخلي دا برمې ورته لګولي دي، دا برمې طالبانو ورونو دغه خزان ته لګېدلي، دا خزان مو ټول تس د دې خزان اوبه تر دې چې راورسېدلې، نو چینه به نه وچېږي؟ نه به وچېږي، وچه شوه.
خو چې وچه شوله طالبانو ورونو راتلونکی څومره لوی خطرناک د طالبانو ورونو علما وایي ماهرین د فن وایي په راتلونکي کې چې زلزله وسي طالبانو ورونو ډېر لوی خطرونه به رامنځته کړي معمولي زلزله هم افغانستان کې ځکه دلته علم نشته دلته خلک میبزي کې مصروف دي دوی د نورو خلکو علمونو اوس خو ګوره طالبانو مخکې دا ټول مځکه چې یو خو د مځکې خپل هغه وزن وي کلکوالی یو دا طالبانو اوبه تر پوست پورې جګې ولې همدې جګوالي خپله د چا وزن نیولی د مځکې اوس طالبانو چې دا مځکه تر دې چې اوبه راورسېدله دې نه بعد که ماسې معمولي زلزله وسي طالبانو ورونو دا مځکه راکیني چې که ماسې معمولي زلزله وسوه طالبانو دلته خلاوې منځته راغللي ګوګونه پیدا شول ټول افغانستان کې دلته نږدې یو ځای د طالبانو ورونو وي تاسې وطن مولانا او بازار تېر کال مې چا نه پوښتنه وکړې وي 4,000 دانې برمیز غلط دی که رښتیا به وي 4,000 خو 1000 دانې خو به وي که نه 1000 دانې برمې طالبانو چې 4 انچه سي 4,000 انچه اوبه طالبانو چې ورځې ته تېر باسي سم دریاب دې روان کړی که نه دلته طالبانو علم نشته ګورئ زه تاسې داسې پوه کوم چې اخر کې لاره لئ کورونو ته په دې به پوه شئ چې موږ په دې ټولنه کې له هر لحاظه عیبونه لرو که نه اوس ښه دغه یوې داسې نه چې 4,000 انچه اوبه روانې دي طالبانو د خزانونه به کاته چېرته روانې نو خو که راتلونکي کې ماتې زلزله وشو طالبانو خو معقول ده خبره که نه چې اوبه تر دې چې را رسېدلي له پاسه به څوک راکاته شي رڼنګه شي ګوت خو پېژنئ که نه خلا وې نو دا خلا وه چې راکاته زلزله شوله طالبانو هغه ټول کیني راتلونکي کې به خصونه او زلزلې د افغانستان ډېرې خطرناکې څه وکړو موږ طالبانو چې دا خزانونه ترې ډکېږي دا خزانونه د 2 شیانو نه ډکېږي یو له دې نه ډکېږي طالبانو ورونو دا کوم د سیندونو اوبه چې روانې د افغانستان کې دې ته باید بندونه جوړ شي بند چې ورته جوړ شو طالبانو هغه اوبه مهار شولې چې اوبه مهار شولې طالبانو ورونو هغه اوبه بېرته یو څه د مځکې تل ته ځي هغه خزانونه بیرته ډکېږي چې خزانونه بیرته ډک شول ټول افغانستان کې بیرته چینې طالبانو له سره شریکي کوم ځایونه کې چې چینې څوک ولي مثلا هلمندی طالبانو تاسې په وطن کې چې ډېر مشهور که نه ده د زمینداور کاریزونه ډېر مشهور ټول وچ دا تاسې پورته د بغامو د بغني په سر باندې بندونه جوړ کړئ که نه چې د اوبه مو دغسې لاړې نه شي تاسې وګورئ که 2 کاله بعد بیرته د زمینداور دا اوس په هلمند کې طالبانو ډېر شکایت ته له دې نه د نوزاد او د دې ساحې نه چې خلک کډې باروي نو کډې مه بارویه ځان نه لیوني مه جوړوئ علم زده کړه هلته ورسې بندونه وغواړئ نظام مو ده نسبت ډېره قرباني مو هم کړې ده ولینۍ ولسوالۍ هم د چې فتحې کړي وي بند پې باندې جوړ کړه 3 کاله بعد 3 به هم لا نه وتلي 2 کاله بعد چې دا بندونه ډک شول د خزانونه ډکېږي چې خزان ډک شو خپله به وګورئ چې کاریزونه بېرته اوبه را روانې خو علم نه استفاده نه کوو هغه علم چې چېرته دا علم زده کېږي هغه ته موږ وایو زه د کافر بچی ته موږ مجلس ته څنګه راغلی داسې ورته وایي طالبانو هغې ته بیخي غوږ نه وي دې ته طالبانو حکومت کې وایي اداره د محیط زیست ورته وایي دې ته نه دا اوس هرات کې یو هغه جوړه شوه که تاسې په یاد وي دغه کومې اوبو دپاره یې څاوې جوړې کړې بازاري هغه په غڅاو کې ننوځي بېرته به هغه فضوله اوبه چې تغویر را ځي که نه هغه بېرته پاکېږي او خزانونه به هم بېرته ترنه لاړ شي خو دا خزانونه طالبانو 2 عوامل لري یو بله خبره هم را سره واورئ دا اوبه د خزانو اوبه طالبانو د خزان دا اوبه په دنیا کې 2 علتونه لري دلته روح الماني بحث کړی طالبانو ورونو یو علت دا ده چې بارانونه دي طالبان خو یو بل علت هم شته طالبان دا مځکه څه ده طالبانو ورونو مځکه د مځکې له بیخ نه کته تپونه راپورته کېږي تپ دا تپ طالبانو ورونو چې پاس په دې تپ باندې زه بیا ور یو مثال در تویم بیا مو نور په مطلب ښه کوئ ګوره طالبانو ورونو دیګ ده د بخار یا دغسې دیګ ده په هغه دې کوي په اور باندې یو شی پکې دي هغه اوبه دې پکې اچولي خوټېږي نو ته یو هغه راواخله څه ورته وایي یو یخ وسپنه بله راواخله دیګ سر دې چې لرې کړي یو بله یخ وسپنه داسې ورته ونیسي چې ورته ودي نیوله طالبانو دا تپ تیستي په چا بدلېږي بېرته اوبه ترې څاڅي که نه څومره چې دا لوښی یخي دا پاس نه دي سپي نیولی هغومره زر په چا بدلېږي په اوبو باندې صحیح ده نو چې په اوبو باندې بدله شوله هوا ټول په اوبو او که داسې چل وکړې چې د دیګي سر دې لرې کړه یو کتان خو پېژنئ که نه کتان څادر داسې ورته ونیسه بیا په اوبو بدلېږي بیا څنګه کېږي اتپ ترې ځي که نه نو اوس به م زه په خبر پوهېږم طالبانو هغه غر چې ډبره ولري تیږه ولري دلته تاسو طالبان ناسې خپلو وطنو کې مو چې غر غونډۍ وي خاوره وي او هغه طالبان چې دلته یی چې وطن کې مو غرونه وي او دا غرونه ډبرین غرونه وي طالبانو چینې کوم وطن کې ډېر وي چې ډبرې ولري نو دا د غره بیخ ټول ډبره ده طالبانو لاندې چې تپ راخېږي د غره بیخ ډېر یخ ده طالبانو نو هغه چې تپونه راخېږي طالبانو هغه تپونه په چا بدلي اوبو بدلي اکثره طالبانو که فکر وکړي چې کوم ځای کې غرونه ډبرین غرونو سلسله پراته وي ټول اوبه له همغه ځای نه راوړي ځکه هغه تپونه جګېږي تپ چې جګ شو طالبانو غره بیخ ټوک یخ ده هغې ته طالبانو په اوبو بدلېږي نو یو مممد د دې خزانونو او د دې چینو د اوبو د روانولو یعنې مدد کومک ورکوونکی هغه خپله څوک هم دا تپونه بس طالبانو د افغانستان د هندوکش غرونه وګورئ که نه چې له هغې نه پراته دي څه له بدخشان نه داسې پراته دي تر بغني او تر بغرامو د هلمند د پورې دا ټوله یوه سلسله د غرونو ده دې خوا ته هم ټولې چینې له همدې خوا نه روانې هلمندیانو یې تاسو سیند له کوم ځای را روان خو د غرونو نه را روان ده او روزګانیانو دا د کجکي نهر له کوم ځای نه روان ده د اوبۍ له کوم ځای نه روان دي د غټې اوبه خو ټول د غرونو د سلسلو نه روانې دي غور پخواني غرسستان نه را روانې دي
لوګریانو وایي تاسې دغه سیند چې لوګر نه راغلی خو میدان نه راغلی وردګو نه راغلی یوازې د غرونو سلسلې نه راوتلی ټول افغانستان کې چې دا نهرونه را روان دي کونړونه له کوم ځای راځي د پنجشیر نهر له کوم ځای راځي د افغانستان شمال طالبانو د بغلان اوبه همداسې نور افغانستان کې هلته اوبه چې دي هغه له کوم ځای نه را روان دي د مرغاب رود له کوم ځای نه را روان دي نو دا ټول طالبانو علت دغه دوه علتونه طالبانو دي یو علت بارانونه واورې دي یو علت دا ده کله کله بیخي واورې بارانونه ونسي بیا هم د مرغاب په رود کې اوبه نه کوي خو دا یې ډېر علت د طالبانو دا ما چې درته وایي نو دې اوبه د مځکې په خېټه کې د دغه روانې سطحي اوبو کې دا چې هغه کېږي را پیدا کېږي دوه علتونه دي بارانونه هم علتونه دي هغې که تاسې فکر وکړئ مثلا د پکتیا او دغه ځایونو کې د اکثره غرونه داسې د غونډۍ غوندې غرونه دي هلته چندان ډېر اوبه نشته مثلا دلته کمنګل طالبان یې تاسې د جاني خیلو نه چې د سیند روان د کنه کته روان غرونه را شروع کړي غرونه ولې را داسې کې تاسې په فراه کې رود شته داسې رود چې په فراه کې وي چې هغه له دښتې نه راوتلی یو په دښته کې تللي هغه نه درته ښیم چې دښتې نه راوتلي شته ولې نشته ده ځکه هلته طالبان ورونه هغه تپ خاوره ده که نه تپ خاوره نیسي نه لاندې ډبرینه خاوره نه ده تپ همداسې پورته جګېږي هېڅ فایده نه کوي او د غرونو په سلسله کې هلتې اوس ګوره دا چې داسې کار د تپ دلته ده که نه دا نه ده لوند شوی دا لوند ده ګوره ځکه دا د تپ دا نه نیسي بېرته په اوبو بدلي او دا طالبان ورونه دی جذبوي او دا دوه علتونه شول الله دې وکړي چې ما په خبر تاسې دا مستقل علم د طالبانو دې ته علم د انبات المياه وایي د اوبو متعلق ځان ته مستقل علم ده په دنیا کې مشهور کتاب چې په دې چا جوړ کړی ډېر مخکینی ابن وحشیه ده ابن وحشیه د اسلام له ادرس نه ښیم طالبانو د علماو ډېر کتابونه تحقیقات وګوره یو ټکي تنفي کړي یو علم چې په یوه زمانه اوس دا نحوه څه ده هغه زمانه کې جوړه ده خو تر اوسه پورې طالبانو په نوښت کې دا اوس یو څه کتابونه را جوړ شوي دي کیف تتقن النحو کیف تتقن الصرف کیف تتقن البلاغه که نه دغه نامه باندې دي هغه طالبانو نوي نوي نوښتونه پکې کوي نو علوم هم چې د طالبانو جوړ هغه زمانه کې دي خو خلکو پرېښي کفر ته یې ورپرېښي نوښتونه کفر پکې کوي مونږ ته ناپام دا یو شي باندې لګیا یو الله پاک رحم وکړي طالبانو سید قطب دلته یوه بله خبر بیا کړې هغه وایي مخکې په دنیا کې نظریه داسې وله چې د سطحي اوبه چې دي دا د باران اوبه دي او هغه اوبه چې دي د مځکې د منځ د خزانو اوبه چې دي طالبانو هغه ټانکیګانې مځکه ټوله طالبانو خلک وایي مځکې کې دریابونه دي اوبه روانې دي لالو د ځانه غږېږي علم د ځانه ده خزانې دي دغسې ډنډونه غټ غټ ډنډونه ولاړ دي پکې نو سطحیه اوبه د بارانونو دي او دا جوفیه اوبه د مځکې په خېټه کې دا هغه دي د خزانې د څپو اوبه خو دوی وایي دا د ربط خبرې چا نه کوله چې د دې او د هغې په مابین کې ربط شته که نشته ده دا ربط خبرې قرآن وکړل اوس عصر علما وایي چې دې اوبو د دوی په مابین کې ربط شته مخکې نظریه داسې وه طالبانو دا د بارانو دي او هغه لاندې د خزانو د تپ دي ربط یې نشته منځ کې خلکو ویلي قرآن دې ته اشاره وکړه چې ربط یې شته هغه خزانو اوبه طالبانو ورونو د چا له طرف نه ممید دي د باران له طرف او دا چیني او د سیندونه چې روان دي تنا طالبانو د باران نه دي د خزانو د خپل منځ کې ربط شته طالبانو دا نو یوه علمي مسله د طالبانو یو علم ده څومره ډېر وخت مو په نحوه کې تېر کړي تر اوسه پورې په عربي نه صحیح غږېدلی نو که دې علم ته یو میاشت وخت ورکړي تاسې به څومره شیانو باندې پوه شئ چې دا یا به تاسې پوه شئ چې د اوبه باید مونږ د جې استعمال نه کړو نو افغانستان د طالبانو الله دې دوی په حال باندې ټولې چینې او بیالې نن وچې د افغانستان کې که نه اکثره بیالې چې مونږ تاسې په ژوند په یاد ولیا وچې شولې وچې ځکه شولې طالبانو ورونو د هغې وچ شول خزانونه وچ شول نو خزانونو دپاره طالبانو بېرته کار وکړي چې روح المانیم ښه بحث کړی طالبانو ده الله دې ده باندې رحم وکړي ځکه دی هم ډېر علمي سړی سره به د تیارې په خبر کې دي ما ودېده شخړه د طالبانو نور سره جوړ طالبانو هلمند کې یو باغ تېر شوی ده زر دانې غرڅې به پکې وي طالبانو ورونو کال کې به بادشاه یې ورې ګیر کولې دې ته طالبانو باغ رم به یې ورته ویلې دوی بغرام ورته وایي هلمند کې ولسوالۍ ده غرنۍ ولسوالۍ ده خو طالبانو دا باغ خپله په باغ رم کې نه و راکته ساحه کې و د زمینداور دې ساحې کې دا ټوله ساحه به طالبانو په باغ د رم باندې یادېده رم د سړي نوم طالبانو د رم باغ د بادشاه دپاره جوړ شوی باغ و دې په کال کې ورې دا هغه ښکار کولې ټول غور نه به داسې راڅړلې چا غرڅو ته څه ویلی نه سو چې بادشاه ګیر کولې سمې میلې وې څه رقم د نښترو ونې پکې ډېرې وې نو ما خو دا ځای نه دی لیدلی چې اوس هغه د نښترو ونې پکې که به نه وي ورکې دي طالبانو ځکه علم چې ورک سي له کومې ټولنې نه هلته طالبانو انسانان هم بیا مخ په زول باندې ځي پورته بیا نه خېږي طالبانو دلته روح الماني یوه خبر کړې ده خو اوږده یې کړې ده زه به یې لنډه کړم طالبانو نو میوه چا ته وایي امام ابو حنیفه وایي رحمه الله اصل کې طالبانو دا مسله په دې بنا ده اصل د مبنا د ایمانو علی العرف لکه نه یو سړي قسم وکړه زه به میوه نه خورم نو انګور او د خرما ونه خرما کجوره تمر دا طالبانو وایي په میوه کې نه دي داخل صاحبین وایي په میوه کې داخل دي دا تر عرفونو تړاو لري کیدای شي د امام په زمانه کې دا په عرف کې په میوه کې نه وي میوه ده ټوله میوه ده ښه انګور هم میوه ده او خرما او انار دا ټول فتوا د صاحبینو په مذهب ده وچه میوه بیا میوه ده که نه طالبانو په دې باندې روح الماني بحث کوي دا مهور کې طالبانو میوه ده فاکهه ده صرف علما به په دې بحث کوي میوه به له ډوډۍ نه مخکې خوري که وروسته به یې خوري بعضې علما وایي مخکې به یې خوري ځکه چې معده خالي وي نو قوت ښه اخلي معده ټول قوت ترې نه اخلي بدن کې تحلیلوي
او بعضې علما وایي ډوډۍ نه وروسته ښه ده ځکه میوه اکثره خوږه وي چې دا ډوډۍ وخوړله دا خوږ شي کې عادت دا وي چې هضم پاس نه به ښه راوړي که نه طالبانو وچه ډوډۍ چې وخوري نه تېرېږي چې دې کې کتغ یو شی پوخ کې یې وخوري اسانه تېرېږي دا ونه طالبانو د زیتون ونه ده فصل طوفان د نوح نه دنیا کې اولنۍ ونه هم همدا وشنه سوې ده او یا دا طالبانو 3000 کاله عمر لري دا د زیتون ونه طالبانو علم دومره ګټه لري د خلک د جلبات ډېر صفت کوي یو خو طالبانو د جغرافیایي موقعیت ډېر ښه ده بل د جلبات خلک طالبانو ډېر علمي خلک دي په نسبت سره نو دا اوس جلبات تقریبا د ټول افغانستان د مڼو څخه ذمهواري وکړله که نه ویې کړه که یې ونه کړه دغه هوا او د هلمند یو شی هوا د طالبانو هغه اوبه چې په جلبات کې دغه اوبه په هلمند کې هم سره طالبانو دلته د کیلې بیخي طالبانو د ډېرو راتلونکو یو ډېر نږدې وخت کې به طالبانو د افغانستان کندو بیخي جلبات چې خو دا خلک علمي دنیا باندې ګرځېدلي خلک دي که نه دغه اوبه خو هلمند کې هم شته دغه د هلمند د غټې غټې ولسوالۍ څه دي د مرکز ته چې نږدې دي نادلیو ګرشکو خپله لشکرګاو د دې اوبو نه طالبانو ورونو چې علمي استفاده وشي د علم په موافق هلته د خرما ونې کېږي هلمندیان د خرما ونې وکړي نښې ډېرې دومره ډېرې دي وکړي طالبانو ورونو کار هم ورکوي د تاریخ په اوږدو کې مخکې هلته شته ده کیله دې وکړي طالبانو چې موږ بیخي چاته ذاتي ضرورت پیدا نه شي راتلی خو دا طالبانو د نوښتونو فکرونه افغانستان کې په هر باب کې تقلید ده والله ډېر ښه زردالو یې کرلی ده زردالو افغانستان کې وړکي وړکي پچې پچې غوندې به څول هغه دومره لږ په افغانستان کې ډېره میوه چې به همدغه وه که نه او د دې وخت هم ډېر لږ وکړو تاسې فکر لږ وخت کې راسي داسې سي زمانه یې ورکه شي اوس انسانانو طالبانو بیا علمي انسانانو په ده کې وده و مخکې افغانستان کې په دې ونو د زراعت په باب کې انسانان پلار مې کرلي وو زه یې کرم همغه شی نیکه مې کرلي وو همغه شی زه یم شلغم به یې کرلي وو طالبانو ورونو ټولو شلغم به څه ګټه که نه لغمان کې ګلپي کرلی پلارو نیکه یې کرلی دوی هم ښه دي سړي په دغه ځمکه یو بل شی وکره که نه داسې شی وکره چې انسانانو ته لږ خوند دا تقلید ولې کوئ نوښت وکئ داسې نوښت وکئ چې هغه لاړ شئ دنیا باندې وګرځېږي هلته دنیا کې قسمه قسم نور ساینس ته هلته راوړئ دا اوس افغانستان ته یو میوه راځي کیو ورته وایي که نه نو دا زوی مو مړ څه خو راوړئ تاسو خو یې ورې وکړئ ولایت کې خو به وسي که زعفران طالبانو د افغانستان بوټی نه و هراتیانو راوړل نوښت وکړي دومره ګټه یې وکړه دا اوس یې ینګ ورته وایي که ینج ورته وایي دا یې طالبانو تقلید نه ووتل که نه اوس د تحقیق بار را روان ده ته دا وکړه سړي هسې څه کېږي دی جواری به یې کړی طالبانو تاسې خو مخکې په یاد دي شړسټ ټول خلک وایي مېدې مو په جواری زوی مو مرته خو غنم به هم کرلي ول که نه ولې هم کرل خو بس پلار یې کرل نیکه یې کرل تقلید په دې باب کې اوس جواري پسې بیخي د خلکو سترګې وتلې که نه چې کله کله میله یي چې څوک څوک مېلمه کوي په دې ښار ترزمه کلي ته چې موږ ته به د جواري میله کوي میلې ته دومره قدرمند سو جواری د تحقیق له لاسه جواری قدرمند نو لږ طالبانو نوښتونه وکړي په هر باب کې روح الماني وایي طالبانو په بغداد کې موږ په بغداد کې وایي د دې زیتونو په غوړو کې کتغ څوک نه پخوي دلته عادت نه و ځکه دا د شام میوه ده طالبانو وایي زه م اول کې بد به مې ترې راتلل دې کې به چې دیګ پوخ وایي ما به داسې طبیعت به مې نه و کرا کرا مې ځان سره عادت په عادت بیا اوس سره عادت یم لکه د افغانستان په شمال کې غوړي د زغر ورته وایي که نه نو د هغې غوړي هلته دوی استعمالوي نو چې موږ سره بلد نه وي داسې رقم ته نه سو خوړلی نو کرا کرا چې سړی سره بلد شي بیا څه کېږي او یو طبي فایده دا د طالبانو ورونو روح الماني د ابن القیم نه نقل کړې دا د زیتون ونه د زیتون په غوړیو ځان غوړول ټول بدن په ګرمو وطنونو کې صحیح ده چې کوم وطنونه ګرم وي که نه لکه ګرم ګرم هلته ټول بدن سړی غوړي لکه په دې زیتونو باندې ځان غوړ کې صحیح ده خو یخو وطنونو کې طالبانو وایي سر ډېر مه په زیتونو غوړویه سترګو ته تاوان کوي